زه د وزارت عدلیه کې تاسو ته ولاړم خبرې کوم. وزیر صاحبان هغه د شاته ټول ناست دي، نامعلوم ځای به یې چیرې دا موږ دا ماځې خبرې دي. هېڅ مشکل ماته نه دی پېښ، هېڅ خبره نه ده. یو څه تفاهم و هغه زما ضرورت احساسېدی د وزیر صاحب عدلیه دپاره په کندهار کې چې پاته شوی څوک ډېر په عزت ډېر په حرمت ما سره سلوک شوی. بلال کریمي ویلي چې دی ممنوع الخروج اعلان شوی. بلال کریمي څوک دی؟ د اسلامي امارتویان مرستیال. هغه باید اول اشتباه کړې ده، هغه باید اول د وزیر عدلیې سره خبره کړې وای، بیا یې موضوع نشره کړې وای. ځای نشریات نه نیسي، زه دا یم جوړ تیار ارام یم په دغه وزارت عدلیې کې ولاړ یم. نامعلومه ځای به تاسې هم رالاست وزارت عدلیې ته. سبا هم سفر لرم بېرته راځم خپل وطن باندې، هېڅ کیسه نشته. د عینو مینې د حل وروسته ما غوښتل چې دوبۍ ته ولاړ شم، هلته زما اقامه ختمېدل، 6 میاشتې باید هلته ورشم، 6 میاشتې باید. زه وزیر صاحب په یوه تیاره کې وزیر صاحب ته تشویش پیدا شو چې د عینو مینې د ملکیت تثبیت او هغه خلک چې دعوا لري چې په عینو مینې کې د دې شخصي مځکې دي، د دې موضوع حل شوې نه ده. زموږ قواله چې لرو د هغې مطابق باید زموږ مځکه جلا شي. هغه خلک چې زموږ په شاوخوا کې دي د هغو د اسناد مطابق باید د هغو مځکه جلا شي. نو وزیر صاحب ویلي چې د دې تر هغه وخت دا حل نشي، تاسو باید ووایئ ممکن زما امضا ته ضرورت یم ده او داسې کوم مشکل نشته. ما ته ډېر په عزت کتل شوي دي. والله متاسفانه دا خو د پخوا څخه داسې نه حل پاتې شوي، خلکو هلې کولې مګر رسیدګي نه ورته کېدله، جدیت نه و. نو اوس دوه موضوعات په دا کمیسیون موږ سره راکړي چې وزیر صاحب یې په راس کې وزیر صاحب ته یو دا چې زما او د هلمندي صاحب ترمنځ بعضې مشکلات و مخالفتونه و د مدیریت د محدود په حساب هغه حل شوه. موږ یو موافقې ته ورسره بل دا چې د دغه مځکو چې زموږ څونه مځکه باید په عینو مینه کې ولرو د قوانین مطابق داسې امکان لري چې مثلا موږ 60,000 جریبه په قواله کې لرو، شاید ډېر مو جوړه کړي. هغه د حکومت حق دی هر څوک چې هغه بېرته واخلي. نو د دې د تثبیت لپاره چې زموږ د قوانین مطابق زموږ مځکه جلا شي او چار اطراف خلک چې زموږ سره مشکلات لري د هغو مځکې تثبیت شي. دغه دوې موضوعات ډېر موږ ته مهمې او دا انشاءالله حل شي. ډېر خوشحاله. د عینو مینې مځکه په قواله کې اطراف راغلي، شمال جنوب شرق دا چې دا کومې خواته بیا ویلي چې تقریبا 60,000 جریبه. نو موږ چې امارت هر تصمیم ونیسي موږ په هغه قانع یو. خو نو دوی خامخا اسناد ګوري چې څوک یې زه دلته مځکه لرم ګوري یا په قواله هغه به ورته وایي چې دا ستا ده. موږ به ډېر خوشحاله کېږو چې زموږ حدود معلوم شي او موږ په بېغمي کار وکړو. یو ځانګړې پوښتنه د دغه بحث نه علاوه دا اوس قاضي صاحب سره ستاسو لیدل کتل کېږي نه کېږي هغه بحث وایي داسې معلومات وشي د کورنۍ غړي نه ورپرېښودل کېږي؟ یا دا خبر صحیح نه ده. نن شپه شاید زه ورشم ببینم. هېڅ وخت دا موضوع نه ده پېښ شوې چې زه چاره ګرځولم چې ورور نشي لیدلی.